أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زما د افغانستان د پارلمان وکیلانو او د افغانستان غیرتي ولس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وکیلانو، زه خو ستاسو د کړنو ته ډیر زیات حیران یم. تاسو همیشه د هغه چا خلاف راپاسئ او د هغه چا خلاف غږ اوچتوئ چې هغه ستاسو د سر، د مال، د وطن د دې حفاظت کوي. آیا تاسو په کوم جرأت منئ چې نن ته د خوشحال سعادت نه استعفا غواړي؟ همدغه خوشحال سعادت دی چې ستا ناموس ساتي، ستا وطن ساتي. ته د دغې د لاسه دومره په عیش عشرت او په خوشحالۍ کې ګرځي. کنې تا له خو بې وختي د سر په کاسه کې اوبه درکړی قربان. نو اوس هغه د 1990 وخت نه دی، اوس ولس هوښیار دی چې تاسو څه غواړئ، چا راپاڅولي یاستئ، د چا لپاره کار کوئ. نو محترمو، عزت مو په دې کې دی چې د ولس نه هم بخښنه وغواړئ، هم د دې ملي ځواکونو نه بخښنه وغواړئ. آیا تاسو ثبوت کولی شئ چې تاسو تر اوسه د ملت لپاره څه کړي دي بغیر د چور چپاول، غصب، تعصب او د بدبختۍ نه؟ خو څوک په یو پسې تړلی، څوک په بل پسې تړلی. نو محترم وکیلانو، هیله درنه کوم چې په دې خپلو کړنو باندې په خپل دې باندې لږ نظرثاني وکړئ. دا وطن ډېر زیات تردېدلی دی، وطن کې ډېرې زیاتې بدبختۍ، نورې بدبختۍ مه جوړوئ. او ولس تاسو نور نشئ تېر ویستلی، ځکه ولس تاسو په ښې طریقې سره پېژندلی یاستئ. همدا تاسو وئ چې د افغاني تذکرې نه منکر نه شئ، اسلامیت او افغانیت له دواړو نه منکر نه شئ. څوک په یو پسې تړلی، څوک په بل پسې تړلی. په دې باندې ولس پوهېږي، ولس ولس سوده نه دی قربان. ولس پوهېږي چې پاکې رایې الحمدلله یو داسې یو ولسمشر راتلونکی دی چې ستاسو د ذرې ذرې حساب کېږي، او تاسو پوهېږئ چې موږ څه کړي دي او زموږ څه به حساب کتاب کېږي. نو په هغه پلمو باندې تاسو یو پلمه جوړوئ او د انتخاباتو د نتیجې مخنیوی کوئ. خو ګرانو، دا ستاسو یو وهم دی. انشاءالله نتیجه به اعلانېږي، یو پاک ولسمشر به راځي، ستاسو به د ذرې ذرې عمر حساب کېږي. تاسو چې د دې ملي ځواکونو خلاف راپاڅېدلي یاستئ او د دې خلاف تاسو په کوم جرأت باندې تاسو غږ پورته کوئ؟ آیا تر اوسه چېرته تاسو د یو ملي سرباز د شهید کورنۍ سره یوه ورځ غمرازي کړې ده؟ یو ورځ هم د هغې وبچي له یو قلم یا کتابچه اخیستې ده؟ په کوم جرأت؟ لږ د شرم وخت دی، ډېر د سوچ او ډېر د تعصب وخت دی. والله چې ستاسو په دې کړنو باندې ماته ځان ته افغان ویلو باندې شرم راځي. ځکه تاسو د هغه چا خلاف راپاڅئ چې د هغې د لاسه ته په خوروخ په خوب کې. زه ډېر څه ویل نه غواړم، ځکه چې الحمدلله زما ولس اوس هوښیار دی. ستاسو په خوله باندې به ستاسو چې کوم اخلاق دي په هغې اخلاق به تاسو له جواب درکوي. خو زه صرف خواسته نه کوم چې مه کوئ، خپل وطن بیا مه ورانوئ، بیا دا وطن بدبختۍ طرف ته مه بوځئ. هغه ملي ځواکونه ستاسو د لاسه دړې وړې شوي ټانکونه، جهازونه، توپونه مو د کباړ په نام باندې خرڅ کړي. اوس دا یو څو د سوال الوتکې او د سوال رینجرې لرو، د دې نه مو نور مه خلاصوئ. او هغه خلکو قربانۍ مه هېروئ چې د سر په بیه باندې ستا او د دې وطن ساتنه کوي. زه په مرور ورور باندې غږ کوم چې وروره دا وطن بغیر ستا نه نیمګړی دی. د پارلمان کې ستاسو په شان د پاکو خلکو ځای دی، راشئ. د دې غاصبینو، د دې پردي پالو، دا کم چې تاسو پوهېږئ چې د بل د خوشحالۍ دپاره کار کوي، دا وطن بیا بدبختۍ طرف ته بوځي. راشئ دې پارلمان ته، د انتخاباتو د لارې راشئ. ټول ولس ته سترګې په لاره دی، ځکه چې همدا تاسو یې چې انشاءالله دا وطن د دې بدبختۍ نه ژغورلی شئ. راشئ، ولس ته سترګې په لاره دی. نور د دې ورور وژنې نه په والله په بالله ستړي یو. ولې مې د طالب په نامه باندې یو بچی یتیم شي؟ ولې مې د طالب په نامه باندې یو خور لور کونډه شي؟ ولې مې د طالب په نامه باندې یو داسې ځوان شهید مړ شي او داسې یو ځوان مې د میلوړدو په نامه باندې شهید شي چې هغه د دې وطن د راتلونکي لپاره یو لوی پلان لري؟ ټول لیک لوسته ځوانان مې په یو نامه او په بل نامه باندې وژلې کېږي. راځئ، دا وطن په ټوپک باندې نه جوړېږي، دا وطن په قلم باندې جوړ کړئ، یو بل له لاسونه ورکئ. مه پرېږدئ چې جاسوسان او پردي پال بیا په دې وطن کې بدبختي جوړه کړي او دا وطن بیا بدبختۍ طرف ته بوځي. نو وکیلانو، بیا هم درنه هیله کوم چې دا څه کړي دي، ستاسو هغه ایمان، ستاسو هغه جذبه خو ټولې دنیا ته معلومه ده چې په تشنابونو کې مو خپله رایې خرڅې کړئ، په ډالرو مو ځان خرڅ کړه. نو تاسو د خوشحال سعادت استعفا په هیڅ کله نه اخیستی شئ، نه څوک مني. نو ځان مه شرموئ،
د دې ولس نه هم بخښنه وغواړئ، د سعادت صاحب نه هم بخښنه وغواړئ، او په دې باندې د چا عزت نه کمیږي. که ستاسو یو تالاشي یو ملي سرباز وکړي نو تاسو فخر وکئ. همدا ستاسو په ګاډو کې د تروریستان هم د جوماتونو پورې ونه رسېدل، همدا ستاسو د خفه کېږئ به نه، ستاسو د دې ګاډو نه شراب راونه وتل، غیر قانوني اسلاګانې راونه وتې، نو په دې کې څه د شرم خبره ده؟ که ستا یو تالاشي واغستی شي، خو که ته چېرته غل نه او ته په تالاشۍ خوشحاله شه او فخر پرې وکړه چې دا دومره څوک شته چې زما نه تپوس کوي. خو ولس پوهېږي، وایي چې غوا که توره ده نو شیدې سپین دي. ولس پوهېږي چې هغه پنجابیانو خبره دال میں کچھ کالا ہے. نور هیله درنه کوم، زه خو ستاسو په ژبه تاسو جواب نه در کوم، خو دا وطن بیا مه بدبخته وکوئ. د یو ښاد اباد سرلوړي متحد او خوشحاله افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان، برباد دې وي د افغانستان دشمنان، که هغه کورني دي او که بهرني دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.